د بلال حبشي رضی الله عنه مبارک د اسلام د راوړلو داستان. او چاته پوښتنه وکړه بلاله دا راته وایه چې د کونینو د سردار سره د اول ملاقات څنګه وشو؟ ایمان څنګه الله درته نصیب کړي؟ په اسلام الله پاک څنګه مشرف کړي؟ څنګه شناخت یې راغلی په اول کې د کونینو د سردار سره؟ څه دې وپېژندی؟ د اسلام د ستر مؤذن بلال حبشي رضی الله عنه مبارک د ایمان یو عجیب داستان دی. مشت ایمان د مور و پلار په غیږ کې نصیب شوی دی. د مور و پلار د نازکې خولې نه خلکو ته په داسې تکلیف بیا رسېدلی، د خلکو په وینې توی شوي دي، خولې پې توی شوي دي، کور نه پسې اخیستل شوي دي، د سلو کړاوونو او سختۍ سره مخامخ شوي دي. خپله تاسو د کونینو د سردار سیرت او دغه حالات او دغه ژوند وګورئ، څونه کړاوونو ډک دی. او د دې داستان نه د دغې واقعې نه د نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک غوره اخلاق وانک لعلی خلق عظیم، غوره بهترین اخلاق امتحان ویش چې امام الانبیا څونه د بهترین اخلاق مالک. او اخلاق څه دي؟ الله دې موږ تاسو په ونفسي اخلاق د بل مسلمان سره مدد کول دي، د هغه په غم باندې ځان ورشریکول دي، د هغه په خوشحالۍ کې ځان ورشریکول، د هغه خوشحالي د ځان، د هغه غم هم د ځان، د هغه په درد کې د سپکوالي کردار ادا کول. نه دا چې لکه نن چې انسانان د انسانانو د غمولو لپاره بس کار کوي، نور څه نه. الله دې موږ تاسو په اخلاقو باندې وناسي. وای سړی په رنګ نه سړی کېږي، بد که سل ځله د سروسي سړی لري، سړی په خوی سړی کېږي، سړی هماغه دی چې خوی د سړی، په رنګ نه سړی کېږي. بلال حبشي تک تورو لیکن جنت ته بځي، ډېر ښایسته به چې خدای نه کرده آخرت به تباهي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. قربان زما قدردانو مسلمانانو، بلال حبشي رضی الله عنه مبارک خپل داستان دغه شانتي بیان کړی دی. وایي زه په مکه معظمه کې یو غلام ولم او د غلام هیڅ حیثیت په مکه معظمه کې نه و. خلکو به د غلامانو نه د غلام د طاقت او د استعداد او د توان نه ډېر زیات کار اخیستی، د هغه د توان نه بې بالا کار اخیستی. زه په خپله دغه شانتي وم، د ورځې به هم چلېدم او د شپې به نه هم زما مالک زما آقا هغه د مانا کار اخیستی، خوب ته به نه پرېښول. یو ځل داسې وسول، د یخنۍ زمانه ده، سخت یخ دی، دومره څه نه و چې زه پکې پرېوځم یا زه پکې کښېنم یا زه په ځان واچوم. وی په دغه د کار په زمانه کې زما غلام، زما کار، زما چې کوم زه د چا غلام یم، زما هغه سړي د ما نه د ورځې هم کار اخیستی او د شپې نه هم. د شپې به په میچن کښېنولی وم، د ورځې به چې کوم کار و په هغه پسې بېلېږلی وم. میچن هغه ډبرې چې داسې سره موږي، بیا په دې باندې اوړه کوي، لږ لږ غنم به ورته ویدل، وربوشي یا دا رقم جوار به ورته ویدل، لوی لوی ډبرې وې، ګوسې به ولې دا به سره موږل کېدلې، په دغه باندې به دا اوړه کېدل. وایي د سهاره به نه وې ما ته به سهار د شپې به یې راته یوه ګونۍ پارسل یا په هغه وخت کې چې کوم مینه وله اندازه وه، هماغه به یې راته کښېښول، که د سهار دا نه وه وړه کړې سپوس د سبا سم سهار به یې ډبولم هم. فما بشپه ټوله په ژړا تېرېدله، د خپل د سر ویښتان به مې لوړ په زه لرګۍ پسې راتړلي ول چې چېرته خوب درله درنسي سار خو دې بیا ځلش کوي. په ما شپې دغسې تېرېدې. یو ځل سخته یخني وه په مکه معظمه کې، د یخنۍ موسم لکه اوس چې د یخ موسم دی، په همدغه موسم کې زما آقا، زما هغه کس چې زه غلام یم، هغه همدغسې خدمت باندې زه مکلف کړم. ما ته سخته تبه هم رالوېدلې ده، یخه تبه چې دې تبې زه دومره د کار ایستلی یم چې د ناستې طاقت نه لرم چې په ناستې کښېنم، نو د کار کولو خو هلته پرېږدم. بالاخره یو څه په دې کوټه کې را سره پروت و، یا چې زه پر کښېنستم غاړکه یا هر شی چې و، هماغه مې راټول کړي، په هغه کې مې ځان وپېچي. سړی چې زه تود سې بیا به کار وکړي، نو پرېوتلم. وایي زما چې دغه ډبرې کښهار یا زما هغه دربۍ یا زما هغه کار اندازه چې بنده سوله، زما آقا رالی، زما زه چې د چا غلام یم هغه کس رالی. وایي چې ویې کتلم، زه پروت یم، زه خو مریض وم، د مستۍ نه خو نه وم پروت، خو داسې یوه ډبه ولمه چې توبه خدایه
او ما ته چې ته پروت یې چې زه د تا نه کار غواړم ما چې هر څونه عذر ورته وکړي چې زه مریض یم پلانه ډول نه وی هغه څه هم رانه ویوړل چې څه مې په بدن ول او څه چې زما کې پیچل سوي ولم بس همدغه شیان دې په دې کمره کې پرېښولم وی ما دومره وژړل چې زما د دې چغارو او بوغارو اوازونه تر لرې لرې د شپې پورې پر ځای پورې ورسېدل وی که ګورم په همدغه حال کې یو کس راغلی دلته د شپې دویمه حصه یا یوه حصه تېره سوې ده دویمه یې شروع کېږي یعنې ناوخته دی د شپې اوس د یوه دوې بجې وی کله چې راغلی وی باید پوښتنه راسه وکړه چې ای سړی ای ځوانه ته ولې ژاړې په څه مشکل باندې اختی راغلی درسره کښېنستی رژندي سو راله راغلی راته وایي ځوانه ولې ژاړې او ولې دونه غمزده یې او څه در سوي وی زما بدن په کپ اخته دی د یخه څه وی ژر تر ژره یې څه چې په بدن ول هغه یې ما ته راکړل چې دا واغونده وی په منډه ووتې سر یې خلاص کړلو وی ولاړی وی په دې کې دا خبرې هم ما ورته وکړې وی ده راته ویلې چې ته ولې داسې په غم یې داسې ولې ژاړې وی ما ورته ویل دلته په مکه معظمه کې ډېر خلک د پوښتنې والا سته پوښتنې ډېر خلک کوي لیکن د مدد خلک نسته چې مدد د چا وکړي وی همدومره خبره مې ورته وکړه څه چې اغوستي وغه یې ما ته راکړه ولاړی وی ما د شا د خوا پسې غږ وکړئ وی ما درته وویله چې دلته د مدد والا څوک نشته یعنې ته ما یې ولاړلې وی چې لږ ګړی کتل لږ ګړی وروسته مې کتله وی هماغه سړی چې ماله راغلی او ما ته خپل د بدن هغه ټکور هغه هر څه چې پر بدن یې ولکه اوس وخت کې چې کوټي هماغه پټو هماغه څادر چې په ما ته راکړی و هماغه سړی راغلی یو څه تودې شیدې ورسره دي یو څه خورما یې ماله راوړله وی ما ته یې ویل خورما هم وخوره او دا شیدې پسې وچښه تودې شیدې ولې په ما هغه شیدې وچښلې دا دوایي وله وی بیا ما ته ویل چې ته پرېوځه ما ورته ویل دا کار زما څه خپل اقا دا وړه سوي غواړي میده سوي غواړي که چېرته دا میده نه شي نو سار ما ډېر زیات لګوي زه ویرېږم نه ویده کېږم وی ده راته ویلې چې ته پرېوځه ویده شه ته مریض یې د ستا کار ما ته راپرېږده سهار چې ته راپورته کېږې انشاءالله العزیز د الله په مرسته او په مدد به د الله په فضل به دا کار ما تعالی کړی وی قربان زی پریستلم زما په مغه زی باندې دی په کار باندې اخته سوغه میچن چلولو تخپل لګیا سولو وی سار سره کښینستم زما هم ګمان ته نه لوېدل ځکه نیمه شپه نن په ما په مریضي تېره سوې وی څه کار ما نه وکړی چې دا دې وړه سي خو ټول وړه سوي وی سهار یې وختي راپاڅولم راکښېنولم دی رانه ولاړې او زه یې راکښېنولم وی سبا شپه چې دغه ټیم راځي بیا دغه سړی د دغسې دوایي سره د دغسې شیدو د خرما سره راغلی وی بیا یې ماته دوایي راکړه وی په دې ورځ باندې زه څه غوندې ښه هم وی درېیمه ورځ بیا په دې شپه کې په دغه ټیم باندې ماله راغلی وی بیا یې در سهاره پرې غزمان مې چین چلوله دغه درې شپې کومک او دا درې شپې دوایي دا زما د اسلام د راوړلو سبب شو وی په درېیمه شپه چې کله سهار دی ځینه مانه ما ته یې پوښتنه وکړه چې قربان ته څوک یې ستا په څېر سړی چې زه مکې د معظمې ته راغلی ما نه دی لیدلی ته څوک یې وی ده راته وویل چې زه هماغه کس یم که دې چېرته اورېدلي د خلکو نه ته خو ما چېرته نه یې لیدلی که دې اورېدلي له خلکو یې چې په مکه معظمه کې یو کس د نبوت دعوې والا پیدا سوی دی چې د نبوت دعوه یې کړې ده زه هماغه کس یم وی ما چې داسې وکتل د دوه د نوراني مخ تر ښه په ځیر باندې او ښه په سوچ په فکر او په پام باندې وی ما ورته القربان فداک ابي و ام مور پلار د ملتانه زهر او صدقه سي ستا د نبوت او د پیغمبري لپاره بل دلیل نه دی په کار بسم دا دلیل دی کافي دی چې نن درې ورځ ده ستا دغه اخلاق او ستا دغه مدد او ستا دغه د مسلمان مرسته او ستا دغه کردار د نبوت لپاره بس کافي دی بس وی ما غلط زما زړه په دې سړي باندې وبایلل قربان زما قدرمنو مسلمانانو عزتمندو مسلمانانو موږ تاسو ته دین اسلام د مور او پلار په غیږ کې را نصیب شوی دی تاسو بلال حبشي ته وګورئ او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک به د شپې شپې ګرځېدي د امت چې څونه مشران تیر شوي دي اولیاء الله امیران مشران عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت علی حضرت عثمان بن عفان وغیره وغیره ټول د امت اولیاء نو هغه به د شپې شپې د خلکو د ضرورتو لپاره ګرځي څوک په تکلیف باندې نه موږ د ورځې د خلکو مدد نکو د خدای د مخلوق وی الله رب العزت په طاعت او عبادت باندې خوشاله ک مخلوق په اخلاق خوشاله ک
الله ته د شپې وشکې توی که مخلوق ته وخانده الله درنه ژړا غواړي مخلوق درنه خندا غواړي څنګه درته وایم زموږ ستاسو د خپلو اقرباو سره کم حال دی الله دې موږ ته هدایت